السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې تمه چې روغ او جوړ به وای دوستانو. لومړی تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب بټن کلیک کړئ، ورسره خوا کې د بیل آیکن راځي هغه هم کلیک کړئ. نو دوستانو، تاسو ته یو په زړه پورې خبر لرم، د اصغر ستانکزي په اړه دی. دوستانو، د ملي لوبډلې لوبډلمشر به له دې وروسته د محمد اصغر افغان په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر محمد اصغر افغان چې تر دې مخکې د محمد اصغر ستانکزي په نوم پیژندل کېدو، د افغانانو ملي هویت ته د احترام په پار خپل تخلص بدل کړ. ښاغلي افغان دا اقدام برېښنایي پیژندپاڼې ته د نوم لیکنې پر مهال وکړ او خپله نوې تذکره یې د محمد اصغر افغان په نوم ترلاسه کړه. نوموړي خوښي وښوده چې له دې وروسته به د افغان ویاړلې کلمه د هغه د نوم برخه وي او زیاته یې کړه، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موږ ته د افغانانو خطاب کیږي او دا زموږ ملي وجیبه او وجداني دنده ده چې په خپل هویت وویاړو او ساتنې لپاره یې کار وکړو. نو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ، ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کلیک کړئ.